د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. د کندوز رادیو اوریدونکو په سلامونو او نیکی هیلو مهر کلی کوم. نن دوشنبه د دلوي یا د سلواغې دویمه چې د 2023 کال د جنوري له 22 سره سمون لري. روانه خبري غړي ز عبدالجلیل احساس وړاندې کوم. په پیل کې هم د سو مهم خبرونو سره ټکی. کندوز عامه کتابتون سره د 300 ټوکه کتابو مرسته وشوه. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت سرپرست د اسلامي هوساینې موسسې له عمومي رئیس سره وکتل. په غور کې پر 900 بزګرانو د غنمو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې ویشل شوي دي. او کرمان کې یو ایرانی سرتیر خپل 15 ملګري وژلي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. کندوز عامه کتابتون سره د 300 ټوکه کتابو مرسته وشوه. د اطلاعات او کلتور وزارت عامه کتابتون لوی ریاست له لوري د کندوز ولایت عامه کتابتون د لا بډاینې او مطالعې د مینوالو د ستونزو حل په موخه 300 ټوکه کتابونو مرسته وکړه. دغه کتابونو د سپارلو پر مهال د کندوز اطلاعات او کلتور رئیس مطیع الله روحانی له خبريالانو سره په خبرو کې د عامه کتابتون لوی ریاست دغه اقدام د استاینې وړ وباله او د کتاب او مطالعې پر نورو مینوالو او فرهنګ پالو یې غږ وکړ چې د کندوز عامه کتابتون په لا بډاینه کې برخه واخلي. ورته وخت کې بیا د کندوز عامه کتابتون مدیر عبدالسلیم سروري خبري وکړي. ویلي چې دغه 300 ټوکه کتابونو کې د دینی کتابونو سربیره ریاضي، ساينسي، بیولوژي او نور کتابونه شامل دي چې ورسره د مطالعې د مینوالو ډېرې ستونزې به حل شي. د یادونې وړ ده چې اوس مهال د کندوز په عامه کتابتون کې شاوخوا 10,000 ټوکه په مختلفو برخو کې کتابونه شتون لري او هر ورځ له 15 څخه تر 20 تنه د کتاب مینوال د مطالعې په پار دغه کتابتون ته راځي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت سرپرست د اسلامي هوساینې موسسې له عمومي رئیس سره وکتل. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت سرپرست ملا محمد یونس اخونزاده پرون په خپل کاري دفتر کې د اسلامي هوساینې موسسې له عمومي رئیس عمر او مل پلاوي سره وکتل. د اسلامي هوساینې موسسې عمومي رئیس په دغه کتنه کې د خپل فعالیتونو په حق له سرپرست وزیر ته معلومات ورکړه او وی ویل موږ په 40 اسلامي هوادونو کې فعالیت کوو. زموږ دفتر د بیا رغونې، روغتیا، بشري مرستو، د بې سرپرستو کورنیو او ماشومانو د لاسنیوي په برخه کې کار کوي. نوموړي زیاته کړه چې په راتلونکي به د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت په لارښوونه د خلکو د اړتیاو په اساس د بیا رغونې پروژې پلي کړي. په ورته وخت کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت سرپرست په دغه کتنه کې ویل چې خیریه بنسټونه او موسسې کولی شي په ډاډه زړه د اسلامي امارت د موسسو او انجوګانو له کړنلارو سره سم خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. هیره دې نه وي چې په دغه کتنه کې دواړو لوري په دوامدار همکاریو ټینګار وکړ. په غور کې پر 900 بزګرانو د غنمو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې ویشل شوي. د غور د کرنې او اوبو لګولو مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې پر 900 بزګرانو د غنمو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې ویشل شوي دي. د یاد ولایت د کرنې او اوبو لګولو مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې په شهرک ولسوالۍ کې د افغان اید موسسې له لوري پر 900 بزګرانو کیمیاوي سرې او د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشل شوي چې پکې هر بزګر ته 50 کیلوګرامه غنم او 100 کیلوګرامه کیمیاوي سرې ورکړل شوی دی. د یادولو وړ ده چې په دغه ولایت کې بزګران د اصلاح شوي تخمونو او سرو د ویش له بهیر څخه هرکلی کوي. او وروستی خبر ده چې کرمان کې یو ایرانی سرتیر خپل 15 ملګري وژلي. د ایران پوځ د دغه هیواد د کرمان ښار په پوځي مرکز کې د هغو 15 وژل شوو سرتیرو نومونه خپاره کړي چې پرون یکشنبه د خپل یو بل ملګري په ډزو کې وژل شوي. د پیښې سیمه کې د پوځ مسؤلین د دغه هیواد رسنیو ته ویلي چې قاتل نن سهار نیول شوی او د پیښې انګیزه لا نه ده معلومه. دوی ویلي چې پیښه هغه مهال رامنځته شوې چې قاتل سرتیر د خپلو ملګرو د آرام خونې ته ننوتلي او ډزې پیل کړي دي. د ایران پوځ زیاته کړي چې په دې اړه څېړنې روانې دي. دا د دې مهال خبرونه. تر بیا ښه وختونه. لوی الله مل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه
هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.